سلامون دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. نن به موږ په دې موضوع باندې بحث وکړو چې څنګه کولی شو خپل کمپیوټر ته لاک یا هم پاسورډ ورکړو، یا په عام اصطلاح څنګه کولی شو خپل کمپیوټر کلپ کړو. نو د هغې دپاره موږ اول راځو یوزر اکاونټ ته راځو چې دا د وینډوز مربوط دی، یا هم کنټرول پینل ته سرچ کوئ، یا هر ځای چې که چیرې په ډیسکټاپ وي پر هغه باندې کلیک کوئ. دلته پر دې باندې کلیک کوو. یوزر اکاونټ، یوزر یعنې استعمالوونکی، اکاونټ یعنې حساب، یعنې هغه شخص چې د دغه کمپیوټر څخه استفاده کوي. پر دې باندې کلیک کوو. ګورئ دوستان، کله چې تاسې اول وار کمپیوټر رانیسئ، ستاسو کمپیوټر چې دی هغه لاک نه لري، یعنې کلپ نه لري، هر څوک ورڅخه استفاده کولی شي. اوس که چیرې تاسو غواړئ مثال ستاسو کمپیوټر څخه یوازې تاسې استفاده وکړئ، یعنې ستاسو سکیورټي ستاسو کمپیوټر کې کوم ډاټا کوم معلومات یې هغه غواړئ چې محفوظ یې کړئ په کلپ په واسطه خلاص، نو د دغه یوزر اکاونټ څخه استفاده کولی شو. لکه څنګه چې زموږ ټلیفونان چې پاسورډ لري، یعنې زموږ بې له اجازې څوک نشي کولی چې هغه خلاص کړي. نو دلته یوزر اکاونټ ته راځو. موږ په عموم کې درې ډوله پاسورډ لرو چې یا کود په عام اصطلاح کود یا رمز لرو، چې یو اډمنسټریټور دی، یو سټنډرډ دی او ګیسټ دی. اډمنسټریټور هغه ته ویل کېږي چې زموږ د کمپیوټر مکمل صلاحیت لري، ټوله صلاحیت لري، یعنې زموږ په کمپیوټر کې هر کار کولی سي. او سټنډرډ چې دی تقریبا اوس وګورئ اډمنسټریټور تقریبا یعنې 100% صلاحیت لري، او سټنډرډ چې دی داسې فکر وکړئ لکه 50% صلاحیت لري، یعنې هغه دونه کارونه نشي کولی لکه څنګه چې اډمنسټریټور یې کوي. او ګیسټ چې دی هغه موږ معمولا د کوچنیانو یا د دوی دپاره استعمالوو چې هغه صلاحیت نه لري دونه. نو دلته راځو پر یوزر اکاونټ باندې کلیک وکړئ. دلته راځو میک چینج ټو اکاونټ ان پی سي سیټینګ، پر دې باندې کلیک کوئ. دا وینډوز 10 دی. په 7 کې هم بیا تر دې یو څه ساده دی، خو د وینډوز 10 کې دا رقم کولی سي. دغه نور شیان نه وایي، د ایمیل اپ اکاونټ په دې کې یو په ساده شکل یې وایو چې تاسې راسن یوازې پاسورډ ورکړئ. نو په ساین ان اپشن پر دې باندې کلیک کوئ. دلته په دغه پاسورډ دغه یور اکاونټ ډونټ هاف پاسورډ پر دې باندې کلیک کوئ. اډ باندې کلیک کوئ. اوس دلته موږ لرو درې اپشنه. نیو پاسورډ باندې کلیک کوو. دلته اوس تاسې یو نوی پاسورډ ورکوئ. فرض مثال زه یو ساده پاسورډ ورکوم، مثال هر پاسورډ چې تاسو ورکوئ پر دې باندې کلیک کوئ. وروسته دلته برته د هغه پاسورډ ولیکئ، لکه څنګه چې مو دلته اوله کم لیکلی و دلته به هم هغه ورته لیکئ. وروسته دلته پاسورډ هینټ ورکوئ، لکه هغه په عام اصطلاح لکه شفر. اوس مثال کله چې تاسې دغه خپل کمپیوټر راواخلئ، ډېر وخت وروسته یې راواخیست، ستاسې پاسورډ یېري چې مثال ما چې شي ورکړی دی، دلته داسې د شفر په رقم یې نو هغه دا لیکئ. مثال زه دا ای حرف ورکوم. نو پر نیکسټ باندې کلیک کوئ. کله چې په نیکسټ باندې کلیک وکړئ فینش، نو زموږ کمپیوټر ته لاک ورکول شو. اوس چې کله زه راسم خپل د کمپیوټر وګورم چې آیا لاک لري که یا شارټکټ چې دی شارټکټ لحاظ چې اوس مثال غواړئ چې ویې ګورئ، وینډوز بټن ال باندې کلیک کوئ، دلته ګورئ نو زموږ کمپیوټر لاک یا پاسورډ لري. دلته کولی شئ دوستانو چې دغه پین پاسورډ هم ورکړئ، مثال په بل شکل سره. دا د پاسورډونو ډولونه دي، مثال پکچر په رقم پاسورډ ورکړئ، هر پاسورډ دلته غواړئ هغه پاسورډ ورکولی سئ. موږ دوستان دغه لرو چینج یور اکاونټ نیم، که چیرې تاسو غواړئ خپل د اکاونټ دغه نوم تغییر کړئ یا بدل کړئ، نو دلته پر دغه باندې کلیک کوئ. اوس مثال زه یو نوم لیکم، هر نوم چې تاسې زړه یې دلته هغه نوم لیکئ. وروسته پر چینج نیم باندې کلیک کوئ، ستاسو نوم تغییریږي. او بل دلته چینج یور اکاونټ ټایپ، دا خپل د پاسورډ نوعیت تغییروي یا هغه ډول یې تغییروي چې سټنډرډ ته حالوي او که اډمنسټریټور ته. دا دونه مهم نه دی، خو بیا هم یو لنډه یادونه به پر وکړم. بل که چیرې منیج ان انادر اکاونټ که چیرې تاسې مثال یو دانه کمپیوټر یې غواړئ چې 2-3 اشخاص څخه استفاده وکړي، یو اکاونټ ته اډمنسټریټور اکاونټ دی، بل مثال غواړئ چې سټنډرډ جوړ کړئ، نو پر دغه اپشن باندې کلیک کوئ. someone else to this PC پر دې باندې کلیک کوئ. وروسته چارې یې وي دلته پاسورډ ورکړئ، دلته دوباره برته هغه پاسورډ ورکړئ، هینټ پاسورډ خو مو لیکلی و. اوس مثال دلته زه د PC نوم اوس مثال کوم چې دا یوزر اکاونټ چې دی مثال زه د عبیدې دپاره جوړوم، عبیده دلته لیکم، دلته د هغه پاسورډ ورلیکم، مثال 1 2 3 دا د هغې پاسورډ دی. دلته برته هغه دوباره هغه پاسورډ لیکم، دلته که د پاسورډ هینټ یو شی لیکئ هغه لیکئ، او وروسته دلته نیکسټ یې کوئ. دلته اوس هغه اکاونټ نور جوړ سي.